السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې درته یو بل مشکل ټربل شوټ کوم. زیاتره ملګري وایي د وای فای ریلیټډ یو مشکل دی. زیاتره ملګري وایي چې کله موږ خپل کمپیوټر کې وای فای خلاصه کړو او یو اس اس آی ډي یو اکسس پوینټ یو اس اس آی ډي براډکاسټ کوي او موږ غواړو له هغه سره کنیکټ شو. چې کلیک پرې وکړو موږ کنیکټ هم شو، مګر بیا هم انټرنیټ لاسرسی نشو پیدا کولی، یعنې انټرنیټ ته اکسس نشو کوی. نو د دې مشکل حل څه دی؟ غواړو په دغه ویډیو کې انشاءالله دغه مشکل حل کړو. یو پیر زما کمپیوټر له دې اکسس پوینټ سره کنیکټ شي، حالانکې دغه اکسس پوینټ سره چې نور څومره خلک کنیکټ دي هغوی انټرنیټ ریسیو کوي، خو موږ کنیکټ کیږو مګر انټرنیټ کنیکشن نه وي. لکه داسې ګوره، تاسو لیکلي دي چې اکبر مومند سره کنیکټ دی مګر نو انټرنیټ نشته. او که زه دلته راشم ګورئ انټرنیټ به نه وي، نشته. نو د دې حل لاره څنګه ده؟ نو که زه کلیک وکړم ګورئ اوس هم نو انټرنیټ لیکلی. تاسو رن ته راشئ، دلته ولیکئ NCPA.cpl، دلته راشئ، دلته لیکلي ان آیډنټیفاید نیټورک، دلته کلیک وکړئ. اکچولي مشکل دا دی ملګرو، که ډیټیل ته راشم دې ته ما خپله مینول سټیټیک آی پی اډرس ورکړی دی، حالانکې دا باید آی پی اډرس له اکسس پوینټ نه واخلي. که زه پراپرټیز ته راشم آی پی ورژن 4 ته راشم، دلته چې آپټین آی پی اډرس اټومیټیکلی کوم نو دا مشکل به حل شي او اکسس پوینټ به آی پی اډرس ما کمپیوټر ته ورکړي، بیا به کنیکټ شو. خو موږ په دې طریقه نه کنیکټ کیږو، کیدای شي دا مشکل ونه اوسي، کیدای شي بل مشکل اوسي. تاسو داسې ټربل شوټ کولی شئ چې په همدې د وای فای چې کوم اډاپټر دی په ده کلیک وکړئ او دلته راشئ ډیاګنوز باندې کلیک وکړئ چې دا یې درملنه وکړي او تشخیص یې وکړي د مشکل. ډیټیکټینګ پرابلمز په دغه NIC اړوند چې کوم مشکل وي د وای فای، نو وایرلس چې کوم NIC دا دې کې چې هر کوم مشکل وي هغه به تاسو دلته ټربل شوټ راوباسي. کله چې موږ دلته راغلو دې ځای کې ګوره مشکل پیدا کړو، DHCP is not enable for Wi-Fi 2. دغه Wi-Fi 2 اډاپټر دپاره ستاسو DHCP نه دی enable. نو څه وکړم؟ پرابلم فاوند ښه ورته وایم دا راته جوړ هم که، په دې کلیک کوم ګوره خپله به دا مشکل را جوړ کړي. ښه کنې تاسو چې دومره یې راته وویل چې دا مشکل دی نو بیا لاړ شئ او مشکل تاسو کولی شئ آفټین آی پی اډرس اټومیټیکلی کوي، معنا سټیټیک آی پی اډرس نه اخوا کوي او څه کوي اپلای دس فکس فرې ده چې دا آی پی اډرس څه کړي. فکر مو شته؟ نو دا ډېر ښه آپشن دی چې ستاسو د وای فای اډاپټر اړوند څومره مشکلات وي زیاتره مشکلات حلولی شي. تاسو رایټ کلیک کوئ ډیاګنوز پرابلم، ګوره مشکل یې پیدا کړو، پیک شو، ښه مشکل حل شو. دا کلوز کړئ دې نه، اوس ګورئ کنیکټ شو. مخکې ان آیډنټیفاید اوس راغلی اکبر مومن. او که زه کلیک وکړم ډیټیل ته راشم سټیټیک آی پی اډرس ختم شوی دی، اوس یې د DHCP ګوره DHCP انیبلډ، یس اوس یې د دې لارې آی پی اډرس اخیستی. او که دلته هم زه کلیک وکړم اوس کنیکټډ سیکیورډ دی، مخکې نو انټرنیټ کنیکشن و. او که دا زه یو ځل ریفریش کړم نو یوټیوب راغلی. صحیح ده، دا مشکل تاسو دغسې په اسانۍ ډیاګنوز کولی شئ.